بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات دې ورسیږي. یو ځل بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیله یم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جامې پر خپل تنونو باندې ولرئ. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ هستوي فزیک څپرکی ده او په دې څپرکي کې موږ سره د چې زده کوونکو نور موضوعات وایو، هغه نورونو ته چې زده کوونکو موږ ریاکتورونو کې وایو، د دې پر څنګ کې ټول هغه موارد، اجزاوې او جوړښتونه چې هستې ته مربوطیږي او په نتیجه کې د هستوي فزیک مجموعه جوړوي، دغه موارد وایو. او په دې ترڅ کې زده کوونکو تاسو دوه درې عنوانه او ویډیوګانو کې ولیدل چې موږ هستې جوړښت، د هستې اجزاوې او زده کوونکو په دې توګه باندې موږ د هستې اندازه او جوړښت په تیر موضوع او په تیر ویډیو کې تاسو ولیدل. نن هم زده کوونکو بیا هم د هستوي فزیک په ترڅ کې د هستې اجزاو ته اشاره کوو او په ګورو چې د هستې اجزاوې نور په کوم نومونو باندې یادېږي چې د ناحیې کې وایمه مضمون مو بیا هم فزیک ده، د درس عنوان مو هم ایزوتوپونه او ایزوتوپ یا هم ایزوتوپونه یا ایزوتوپ. ځینې وخت زده کوونکو یو عنصر کیمیاوي ده، وایي دغه عنصر کیمیاوي چې د ناحیې کې به اوس موږ تشریحات له ځانه سره ولرو، وایي څو ایزوتوپونه لري. یا هم ورته وایي زده کوونکو د هایدروجن اتومي موډل یا هم هایدروجن اتوم 3 دانې ایزوتوپ لري. دې ترتیب باندې عنوان تاسو ته ایزوتوپونه یا ایزوتوپ یعنې څه د ناحیې کې یو پوښتنه مطرح شوې. دغه مورد او مبحث تاسو کولی شئ د خپل کتابونو په 143 پاڼه کې را پیدا کړئ، متن یې د پیل تر پایه پورې ووایئ، مهمو نکتو ته پاملرنه وکړئ او دغه ویډیو په منظم ډول باندې وګورئ تر څو ستاسې معلومات د هستې اجزاو، جوړښتونو او هر هغه موارد چې په دې څپرکي کې موږ وایو د کامل ډول باندې تاسو زده کړئ او د دوی ارتباط زده کوونکو د تېرو درسونو او راتلونکو درسونو سره تاسو وپېژنئ. د خپل درس په ادامه سره بیا هم وایم چې ایزوتوپونه یا ایزوتوپ یعنې څه. زده کوونکو وایي د یو معلوم کیمیاوي عنصر زده کوونکو هغه عنصر ته ویل کېږي چې یو مشخص ډول باندې ځان ته نوم لري، کتلې اتومي لري، نمبر اتومي لري، تعداد د پروتونونو نیوترونونو یې مشخص ده او نوم لري، لاتین نوم لري. زده کوونکو په همدې ترتیب باندې وایي چې یو هغه کیمیاوي معلوم عنصر هسته زده کوونکو د هماغه عنصر هستې چې د نیوترون شمیر یې توپیر ولري. موږ زده کوونکو په تېر مورد کې ولوستو چې د یو عنصر لپاره یا هم تاسو کیمیاوي عنصر یا هم د یو اتوم هسته تاسو په نظر کې ونیسئ. په دې توګه موږ یو عنصر ولیکو او په دې ناحیه کې موږ وویلې چې کتلې زده کوونکو دغه کتلې اتومي وه چې په ای باندې موښودله او زیډ نمبر اتومي و چې موږ په دې ناحیه کې ورښودو. په دې صورت کې زده کوونکو موږ چې کله د نیوترونونو شمېر معلوموو، تاسو کتلې اتومي درلوده، نمبر اتومي مو درلوده، د دې فورمول ای مساوي کېږي زید جمع ان. دې ناحیې کې ان مقدار تاسو کله چې دوه دانې مقدارونه یا دوه کمیتونه کتلې اتومي او نمبر اتومي معلوم وي، تاسو نیوترونونو شمېر هم پیدا کولی شئ. ویل کېږي زده کوونکو د یو معلوم کیمیاوي عنصر هستې کې د نیوترونونو شمېر یې توپیر کوي. یعنې ځینې وخت زده کوونکو ځینې مواردو کې داسې ټول ادعا کوي چې د نیوترون او پروتون شمېر یو ځای ده او په نتیجه کې کتلې اتومي جوړوي، خو داسې نه ده زده کوونکو. ځینې وخت زده کوونکو د نیوترونو شمېر نظر پروتون ته ډېر فرق کوي، یا هم کم وي یا هم زیات وي. نو په دې اساس باندې تاسو دغه ادعا ونه کړئ، ځکه چې نیوترونو شمېر همیشه د یو اتوم په هسته کې توپیر کوي. راځئ زده کوونکو بیا هم وایي په پایله کې نتیجه د دې څخه اخیستل کېږي چې د اتومي کتلې متفاوت نمبر ولري. زده کوونکو که چېرته اتومي کتله ما تاسو ته په دې ناحیه کې په ای باندې ښودل کېږي، که چېرته پروتون او نیوترون تعداد سره مساوي وو، موږ به ویل زده کوونکو چې کتلې اتومي به هم د نمبر مشخص ډول باندې وو. اوس دې ناحیه کې چې وایي چې پروتون شمېر د نیوترون سره فرق کوي، د دې لپاره اتومي کتله هم متفاوته منځته راځي، ځکه چې دغه شمېر جمع کېږي. وروسته دغه څخه زده کوونکو په یو کیمیاوي مادې په هسته کې همدې ډول باندې عبارت زده کوونکو تاسې ورته مشابهت ورکوئ لکه د یو معلوم کیمیاوي عنصر. دې ناحیې کې یو کیمیاوي ماده تاسو ته مثال درکړی وایي د یو کیمیاوي مادې په هسته کې د موجودو نیوترونو شمېر د هغه د پروتون پر خلاف ثابت دی. یعنې زده کوونکو بیا هم هماغه مورد ته اشاره کوي په دې ناحیه کې، یعنې نیوترون هیڅکله د پروتون سره مساوي نه دی، د هغه خلاف دی، یعنې ثابت نه دی. د پروتون په اندازه کېدای شي د یو عنصر پروتونونه 10 دانې وي، نو دا زده کوونکو ضرور نه ده چې نیوترونونه یې هم 10 وي. زیاتره وخت نیوترونونه یې سره فرق کوي. پروتون د نیوترون پر خلاف باندې ثابت دی. د ناحیې کې وایي چې زده کوونکو د هغه پروتونونو پر خلاف ثابت نه دی. څه شی؟ نیوترون.
زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ایزوتوپ ولوستل او ایزوتوپونه یعنې څه شی په دې ناحیه کې ولوستل، تاسو یو عبارت له ځانه سره درلودو. په خلاص ډول باندې بیا هم تاسو ته وایم د یو معلوم کیمیاوي عنصر هسته چې د نیوترونونو شمیر یې څه شوي توپیر ولري، په پایله کې د اتومي کتله یې متفاوته منځته راځي او وایي چې د نیوترونو شمیر د پروتون پر خلاف ثابت نه دی. وایي زده کوونکو دې ناحیې کې بیا هم د ایزوتوپ په ډول باندې ما تاسو ته 2 مثاله لیکلي دي. دغه 2 مثالونه هم فیصدیانې د پیدایښت او هم نومونه چې دې ناحیې کې په کوم نومونو باندې یادېږي زه تاسو ته درښایم. په همدې ترتیب باندې زیات داسې عنصرونه دي لکه اکسیجن، نایتروجن چې ایزوتوپ له ځانه لري او فیصدي په طبیعت کې معلومیږي چې څو فیصده ده. دې ناحیې کې وایم چې هغه وایي کاربن 3 ایزوتوپ لري، کاربن 3 ایزوتوپ لري، کاربن 6 او 1206 یعنې کتلې اتومي کتله دې ناحیې کې 12 ده، دې ناحیې کې 14 ده، دې ناحیې کې 14 ده. کاربن زده کوونکو هماغه کاربن ده خو هغه ایزوتوپ چې په طبیعت کې دې ناحیې کې موږ یعنې پیژنو او کوم ایزوتوپونه پیدا کېږي 1206 1406 او 1406 زده کوونکو په بشپړ ډول باندې په طبیعت کې نشته دی. شته د زده کوونکو خو په ډېره کمه او نیمه فیصدي ډېره کمه فیصدي دې ناحیې کې شتون لري. د ناحیې کې زده کوونکو کاربن 1206 چې ده په طبیعت کې ډېرترین مقدار د کاربن ده چې بیا هم وایم کاربن 3 ایزوتوپ لري 1206 1406 1406. 1206 کاربن هغه مقدار کاربن ده چې فیصدي ډېره زیاته په طبیعت کې 98.9 ده. زده کوونکو یا هم 98.9 دې ناحیې کې 9% ده. بل زده کوونکو کاربن 1406 ده. دغه کاربن نظر 6 او 12 کاربن ته چې ایزوتوپ ده دې ناحیې کې لږ څه کم پیدا کېږي او هغه مقدار دې ناحیې کې 1.1% ده. او کاربن 1406 دغه هم د کاربن د ایزوتوپونو له جملې څخه ده پیدا کېږي خو په بشپړ ډول باندې په طبیعت کې نه پیدا کېږي. ولې بیا هم زده کوونکو هغه کاربن چې موږ یې پیژنو مشهور کاربن ده او موږ د هغې په اساس باندې زیاتره ځایونو کې د کیمیاوي عنصرونو مالیکولي کتله پیدا کوو هغه 1206 ده چې کاربن 6 او 12% 98.9% ده چې ځینې وخت د راونداف په اساس باندې زده کوونکو د ځای کې 9 ورته لیکي او د 0 څخه یې د ناحیې کې صرف نظر کوي. په همدې ترتیب باندې چې زده کوونکو تاسو د ایزوتوپ پړاو پوهیږئ د نیوترونونو شمیر یې همیشه د پروتون سره مساوي نه وي. بل مثال دلته ځای کې ورکولی شو چې هایدروجن اتوم د هایدروجن اتومونه 3 دانې ایزوتوپونه دا هم لري د څه شي په شان باندې کاربن په شان باندې چې هغه عبارت دی هایدروجن 1 هایدروجن 2 هایدروجن 3 هایدروجن 1 چې د زده کوونکو په دې ناحیې کې وایي 1 پروتون لري. د کوم نوم باندې چې هایدروجن 1 دغه ایزوتوپ نومیږي سپک او متداول ده او 99.915 یا هم 9.5% په طبیعت کې پیدا کیږي. دغه زده کوونکو ډېرترین مقدار د هایدروجن 1 ده چې موږ زیاتره د کیمیاوي عنصرونو په مالیکولي کتله کې هم د هایدروجن 1 څخه استفاده کوو او دې ناحیې کې همدغه مقدار نه استفاده کوو. ډېر سپک ده، متداول ده، په طبیعت کې هم زیات پیدا کیږي، 1 پروتون لري. دویم نمبر زده کوونکو په دې ناحیه کې هایدروجن 2 ده. دغه هم زده کوونکو د هایدروجن د اتوم د ایزوتوپونو له جملې څخه ده. په طبیعت کې دغه هم شتون لري خو فیصدي د پیدایښت زده کوونکو لږ څه کمه ده، لږ پیدا کیږي. ډېره فیصدي هایدروجن 1 ده، مقدار د فیصدي د پیدایښت 0.015% ده. نو زده کوونکو د دې لپاره د توریوم په نوم هم یادېږي. څه شي د توریوم په نوم یادېږي چې په D2 باندې هم ښیي. او هایدروجن 2 چې ده یو پروتون لري، یو نیوترون. په نتیجه کې کتلې اتومي یا هم اتومي کتله چې ده 2 جوړیږي چې یو پروتون یو نیوترون سره جمع کیږي او کتلې اتومي جوړوي. په دې ناحیه کې زده کوونکو ترینیوم هم هغه هایدروجن ایزوتوپ ته ویل کیږي چې 3 یعنې اتومي کتله 3 ده خو نمبر اتومي ازایټ هم 1 ده. زده کوونکو د T3 په نوم هم یادوي یا هم ترینیوم په نوم یادوي یا هم تریټیوم هم زده کوونکو زیاتره وخت ورته وایي. دا په یاد ولرئ. زده کوونکو دغه وایي تریټیوم یا هم ترینیوم دغه ایزوتوپ د کاربن چې دا هر معمولی اتوم یې زده کوونکو د 10% اتومونو کې تقریبا 1 دانه تریتونیم یا هم 3 هایدروجن 3 ده. زده کوونکو بیا هم همدا عبارت تاسو ته وایم تقریبا په طبیعت کې زده کوونکو د 10% معمولی اتومونو
په مقابل کې یو اتوم څه شی ده؟ تریتیوم یا هایدروجن 3 ایزوتوپ ده. نو قدرمن لیدونکو دغه و د هایدروجن د اتوم ایزوتوپونه چې د کاربن په شکل باندې 3 ایزوتوپه درلودل او تاسو د ایزوتوپ مفهوم او معنا باندې وپوهېدئ. زده کوونکو دې نښې کې ما صرف تاسو ته 2 مثاله درکړل. په همدې ترتیب باندې تاسو کولی شئ نایتروجن، اکسیجن، فاسفورس او دې ته ورته مثالونه ایزوتوپونه په طبیعت کې زده کوونکو کشف شوي دي ایزوتوپونه او تاسو کولی شئ د پوره او مکمل معلوماتو لپاره کیمیا مضمون ته مراجعه وکړئ. بیا هم د مشکل په صورت کې خپل مشکلات کومنټونو کې ولیکئ. که چېرته تاسو په ننني لوست باندې پوه شوي نه اوسېږئ نو خپل مشکلات د کومنټونو سیکشن کې ولیکئ. تر بیا چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم او تاسو ته د فزیک بل درس تشریح او توضیح کوم، تاسو په لویه بښونکي مهربانه الله باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.